شاهرخ خان په څیر څهره لرونکی ابراهیم قادري څه ارمان لري په دې ویډیو کې را سره وګورئ چې ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ کمنټ وکړئ او شیر یې هم کړئ د هند د ګجرات په جوناګړ سیمه کې یو ځوان د بالیوډ فلمونو د مشهور اداکار شاهرخ خان په څیر څهره لري چې ابراهیم قادري نومیږي او هغه د ارمان لري چې له شاهرخ خان سره وویني ابراهیم قادري د یو کوچني کلي اوسیدونکی دی او پینټر دی له هغه سره چې هر څوک ویني نو همدا ورته وایي چې ته خو کټ مټ د شاهرخ خان په شان ښکاري ابراهیم بیا له هغه وروسته ځان نور هم شاهرخ خان ته ورته کړ او د شاهرخ خان په څیر ویښتان او ږیره یې هم جوړ کړل بل خوا چې د شاهرخ خان مینوالو ابراهیم قادري لیدلی دی نو په ټولنیزو رسنیو کې د هغه عکسونه ښکته پورته کوي هغه له دې امله هم په ټولنیزو رسنیو کې ډېر زیات مشهور شوی دی ابراهیم وایي چې په 2019 کال کې په ممبئی کې د شاهرخ خان کور مخې ته ورغلی و ترڅو د هغه دیدن وکړي خو د هغه د څهرې ورته والي له امله هغه ډېر مخکې ور پرېښودل شو خلک هم پرې راتاو شول او ګاردان مجبوره شو چې بیا دی له خلکو خلاص کړي له هغه وروسته ورته معلومه شوه چې شاهرخ خان ته یې څهره ډېره ورته ده نوموړی وایي له دغې ورځې وروسته مې بیا بیخي د شاهرخ خان په څېر سټایل خپل کړ نه یوازې دا چې ویښتان او ږیره مې د هغه په شان جوړ کړل بلکې کالي هم د شاهرخ خان په څېر جوړوم د ویډیو له کتو مننه که ویډیو مو خوښه شوې وي له ملګرو سره یې شریکه کړئ لایک یې کړئ او کمنټ پرې وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ مننه